السلام علیکم एवरीवन. د ډیرو ملګرو په فرمایش سره به مونږ نن د انګلیش یو داسې مکمل کورس شروع کوو. یعنی ان شاء الله د دې کورس د ختمېدلو نه بعد به ستاسو انګلیش په بالکل د زیرو لیول نه اډوانس لیول ته ورسی. او په دې کورس کې د مزه خبره ده چې دا کورس بالکل فری دی. او بل خبره ده چې تعلیم کم وي او که زیات نو هیڅ خبره نه ده، ټول ملګری دا کورس جوائن کولی شي او بالکل په اسانه سره په دې کورس باندې پیدلی شي. او موږ به کوشش کوو چې زموږ دا کورس د 3 میاشتو نه د 4 میاشتو پورې کمپلیټ شي. او بل به زموږ کوشش دا وي چې موږ تاسو لپاره یو د واتس اپ ګروپ جوړ کړو چې د کورس سره سره تاسو پریکټیس هم جاری وي. ان شاء الله موږ به تاسو ته د هر یو کلاس په اخره کې اسایمنټس درکو او هغه اسایمنټس به بیا موږ په ګروپ کې چک کوو. د کلاس د شروع کېدلو نه مخکې زه تاسو ته یو خبره کوم، او هغه خبره دا ده چې هغه ملګری چې هغوی ته لږ ډیره انګلیش ورزي، هغوی د هم خپل مایند یعنی خپل ذهن داسې برابر کړي چې هغوی ته بالکل انګلیش نه ورزي. ځکه چې موږ به نن انګلیش بالکل د بنیاد نه شروع کوو. په بیسک کې به موږ لومبی څه زده کوو. نو تاسو په یاد وساتئ چې د پښتو جملې وي او که د انګلیش، نو هغه اکثر ټولې د 3 سیزونو نه جوړې وي. یعنی هغه په 3 حصو باندې تقسیم وي چې لومبی د فاعل یعنی کارکونکي چې په انګلیش کې ورته سبجیکټ وایي، دویم د فعل یعنی کار چې په انګلیش کې ورته ورب وایي، او دریم د مفعول یعنی چې په څه باندې کار کیږي او په انګلیش کې ورته آبجیکټ وایي، یعنی اس وی او سبجیکټ ورب او آبجیکټ. یعنی دا فارموله که چېرته تاسو یاد کړه نو تاسو پېښئ چې تاسو انګلیش یاد شو. او ان شاء الله په دې کلاس کې به تاسو په دې باندې ډیر ښه پېښئ. لکه مونږ سره اگزامپل دی، زه انګلیش زده کوم. نو لومبی به مونږ سبجیکټ ولګو، یعنی په دې جمله کې مونږ سره کارکونکی څوک دی، یا مونږ دې ته فاعل هم ویلی شو. نو دلته مونږ سره زه سبجیکټ دی، نو د زه انګلیش به شي مونږ سره آی. بیا به مونږ ورب ولګو، یعنی په جمله کې چې مونږ سره کوم کار وي نو دې کې مونږ سره زده کول ورب دی. نو د زده کولو انګلیش به شي لرن، او آبجیکټ به شي انګلیش. I learn English. زه انګلیش زده کوم. په بل سټپ کې به اوس مونږ دا زده کوو چې مونږ سره په انګلیش کې سبجیکټ کوم کوم دي. یعنی تاسو ته خدا پته ولګیږي چې سنټنس مونږ سره د 3 سیزونو نه جوړ وي، یعنی سبجیکټ، ورب او آبجیکټ. خو اوس مونږ ته دا هم پیژندل پکار دي چې سبجیکټ مونږ سره کوم کوم دي. نو لومبی سبجیکټ د مونږ سره آی چې پښتو کې به مونږ وایو زه، بیا د وی یعنی مونږ، او بیا د یو یعنی ته یا تاسو. دا مونږ د یو کس لپاره هم یوز کولی شو او د ډیرو لپاره هم. بیا د مونږ سره د یعنی هغوی، یعنی د یو نه زیات کسان. بیا د هی، د هی مطلب د هغه، یعنی هغه یو هلک، یعنی د یو هلک لپاره به مونږ هی یوز کوو. بیا د شی یعنی هغه یو جینې، او د یو جینې لپاره به مونږ شی یوز کوو. او بیا د ایټ یعنی دا. او بیا د موږ سره سینګولر ناون او پلورل ناون. د سینګولر او پلورل زده کول ځکه ضروری دي ځکه چې کله بیا موږ د انګلیش ګرامر زده کوو نو په هغه کې د دې دوانو استعمال ډیر زیات کیږي. نو لومبی د موږ سره سینګولر ناون، نو چې کله موږ د یو سیز باره کې خبره کوو نو هغه ته موږ سینګولر ناون ویلی شو، لکه ماشوم، میز، کرسی، بوټی وغیره. او پلورل ناون به موږ د داسې سیزونو لپاره یوز کوو چې هغه د یو نه زیات وي. لکه موږ د یو میز په ځای باندې وایو ډیر میزونه، د یو بوټي په ځای باندې ډیر بوټي. نو په دې صورت کې به موږ پلورل ناون یوز کوو. نو دا موږ سره د انګلیش سبجیکټ. امید ساتم چې تاسو به د دې پورې ډیر ښه پیښې وي. زما امید ده چې تاسو خو سبجیکټ زده کړل، خو اوس موږ دا زده کوو چې موږ سره کوم ازمار هیلپینګ ورب دی، دا به موږ د کوم سبجیکټ سره لګو. یعنی د آی سره به کوم لګو، د وی سره به کوم لګو، د دې سره به کوم لګو. یعنی دا ټول کنسپټ به اوس تاسو مکمل کلیر شي. لومبی هیلپینګ ورب د موږ سره از، چې پښتو کې به موږ وایو دی. یعنی چې کله موږ وایو هغه یو هلک دی، یا هغه ډیر ښکلی دی، او یا هغه ډیر بدرنګ دی، نو په داسې صورت کې به موږ از یوز کوو. او دا به موږ د کوم سبجیکټ سره لګو؟ نو دا به موږ د هی سره لګو او د شی سره. او دا خو تاسو ته پته ده چې هی یو هلک او شی یو جینې. او بل د ایټ. ایټ به موږ کله یوز کوو؟ نو کله چې موږ د یو داسې ځناور باره کې خبره کوو
چې مونږ ته دا پته نه وي چې دا مؤنث دی او که مذکر، نو د دې لپاره به مونږ ایټ یوز کوو. او یا مونږ د یو بیجان سیز باره کې خبره کوو، یا د موسم باره کې خبره کوو، او یا د ټایم باره کې خبره کوو، نو د دې لپاره به مونږ ایټ یوز کوو او ایټ سره به هیلپینګ ورب ایز لګي. بیا د نیم یعنی د نوم سره به هم مونږ ایز لګو، لکه علی، احمد وغیره، یعنی د سینګولر نیم سره به مونږ ایز لګو. نو دا هغه سبجیکټ دی چې کوم سره به مونږ ایز لګو. اوس زو د اگزامپل طرف ته. نو اگزامپل دی هغه یو هلک دی، نو د هغه انګلیش بشي هی، او دی نو د دې لپاره به مونږ ولګو ایز. او یو هلک بشي ا بوای، he is a boy، هغه یو هلک دی. نو امید ساتم چې تاسو به د دې پورې ډیر ښه پېښ شوي. اوس زو د بل هیلپینګ ورب طرف ته. نو بیا د ام، او د ام مطلب دی یم، یعنی مونږ وایو زه استاد یم، یا زه ډاکټر یم، یا زه لامبم، یا زه سکول ته ځم. یعنی داسې ډیر مثالونه دي چې په هغې صورت کې مونږ ام یوز کولی شو. دا به اوس مونږ د کوم سبجیکټ سره لګو؟ نو دا مونږ صرف او صرف د یو سبجیکټ سره لګولی شو چې هغه دی آی، یعنی زه. لکه مثال دی مونږ سره زه یو استاد یم، نو د زه انګلیش بشي آی، او د یو استاد لپاره به مونږ ولګو ا ټیچر، آی ام ا ټیچر، زه یو استاد یم. دا خو ما تاسو ته صرف یو ډایرکشن درکو، یعنی ما تاسو ته صرف یو لار وښودله، او تاسو اوس کولی شئ چې تاسو په دې طریقې سره په سلګونو سنټنسز جوړ کړئ. لکه تاسو دلته د ټیچر په ځای باندې څه هم لګولی شئ، لکه I am a doctor، I am a businessman، I am a cricketer، او داسې نور. بیا دی آر، او د آر مطلب دی دی یا یو، او دا به مونږ د کوم سبجیکټ سره لګو؟ نو دا مونږ د یو سره یعنی ته یا تاسو، د وی سره یعنی مونږ، د دی سره یعنی هغوی، او د پلورل نون سره یعنی د یو نه د ډیرو سره. اگزامپل دی مونږ سره مونږ ملګري یو، نو لومبی به مونږ سبجیکټ ولګو، او سبجیکټ دی مونږ، او د مونږ انګلیش بشي وی، او د یو انګلیش بشي آر، او د ملګرو انګلیش بشي فرینډز، وی آر فرینډز. او که چېرته تاسو وایئ چې مونږ دشمنان یو، نو وی آر انیمیز، یا مونږ کلاسمیټ یو، وی آر کلاسمیټس. بل اگزامپل دی ته ډیر ښکلی یې، نو د ته انګلیش بشي یو، بیا آر، او بیا بیوټیفول، یو آر بیوټیفول. اوس چې مونږ سره کوم هیلپینګ ورب دی هغه دی واز او ور. خو د دې نه مخکې زه تاسو ته یو ټریک ښایم، او داسې ټریک چې تاسو ته به دا نوره هم اسانه شي چې د کوم سبجیکټ سره به مونږ کوم هیلپینګ ورب لګو. نو لومبی تاسو کوشش وکړئ چې تاسو دا سبجیکټ راټه کړئ، یعنی تاسو دا په یادو یاد کړئ، لکه هی شي ایټ او سینګولر نون. چې کله تاسو دا په یادو یاد کړئ، نو دې سره بیا تاسو صرف دا یو خبره په یاد وساتئ چې د کوم هیلپینګ ورب په اخره کې هم اس راشي، نو هغه به مونږ د دې سبجیکټ سره لګو، لکه ایز، هیز، واز او ډز. یعنی چې د کوم هیلپینګ ورب په اخره کې هم اس راشي، نو تاسو هغه د دې سبجیکټ سره لګولی شئ. بیا دی واز او ور. لومبی مونږ د واز باره کې خبره کوو. د واز مطلب دی وو، یعنی دا به مونږ د تیر وخت دپاره یوز کوو. اوس به مونږ واز د کوم سبجیکټ سره لګو؟ نو تاسو ته خو ما ټریک ښودلی دی چې د سینګولر نون او هی شي ایټ سره به مونږ هغه هیلپینګ ورب لګو د کوم په اخیره کې چې اس راځي. نو تاسو په یاد وساتئ چې د واز په اخیره کې هم اس راځي، خو واز به مونږ د آی سره هم لګو. دلته صرف مونږ سره دا معمولی رنګي چینجز دی. اوس زو د اگزامپل طرف ته. نو اگزامپل دی هغه وږی و، نو د هغه انګلیش بشي هی، او د وو انګلیش بشي واز، او د وږي دپاره به مونږ هنګري ولګو، هی واز هنګري. بل اگزامپل دی زه خفه وم، نو د زه انګلیش بشي آی، او آی سره به هم مونږ واز ولګو، او د خفه انګلیش بشي سیډ، آی واز سیډ، زه خفه وم.
خو بیا دی مونږ سره ور. خو د دې مطلب هم و دی، یعنی مونږ دا هم د تیر وخت دپاره یوز کولی شو. خو اکثر کسان د دې پروننسیشن غلط کوي. د دې صحیح پروننسیشن دی ور. یعنی په دې کې چې مونږ سره کوم آر دی دا به مونږ سایلنټ کو، یعنی دلته مونږ دا آر نه پروننس کوو. خو زه تاسو ته یو ټریک ښایم، او ټریک دا دی چې په انګلیش کې د کوم ورډ په اخره کې هم آر وي، لکه مدر، فادر، برادر، سیسټر او داسې نور. یعنی چې کوم اخرنی ورډ آر وي نو بیا به مونږ آر بالکل نه پروننس کوو. نو که چېرته مونږ داسې وکړو نو زمونږ پروننسیشن به نور هم بهتر شي. نو امید ساتم چې تاسو به په دې ټریک باندې پوه شوي یې. خو اوس ګورو چې ورډ به مونږ د کوم سبجیکټ سره لګو. نو د یو وی دی نو د پلورل ناون سره به مونږ ور لګو. ښه اگزامپل دی مونږ سره هغوی زمینداران وو. دی و فارمرز. ښه بیا دی مونږ ډیر خوشحاله وو. نو د مونږ دپاره به انګلیش شي وي، او د وو انګلیش به شي و، او د خوشحاله دپاره به هیپي. وی و ویری هیپي. نو امید ساتم چې تاسو به د دې ځای پورې ډیر ښه پوه شوي یې. ښه اوس چې مونږ سره کوم هیلپینګ ورب دی هغه دی هیو، هیز او هیډ. یعنی د دې استعمال به مونږ د کوم سبجیکټ سره کوو. نو لومبی مونږ د هیز باره کې خبره کوو. نو هیز مونږ په دوه صورتونو کې یوز کولی شو. یعنی مونږ چې کله د چا د ملکیت باره کې خبره کوو، یعنی کله چې مونږ وایو چې هغه سره گاډی دی، هغه سره موبایل دی، یا هغه سره پیسې دی. یعنی کله چې مونږ د ملکیت باره کې خبره کوو نو بیا به مونږ هیز یوز کوو. او دویم صورت دا دی چې کله مونږ سره یو کار په موجوده زمانه کې مکمل شي نو بیا هم مونږ هیز یوز کولی شو. خو اوس به مونږ دا د کوم سبجیکټ سره لګو. نو دا مونږ د هی، شي، ایټ او سنګولر نیم سره یوز کولی شو. خو اوس زو د اگزامپل طرف ته. هغه سره دوه قلمونه دي. نو که تاسو وګورئ نو په دې کې مونږ سره د ملکیت خبره شوې ده. نو د هغه انګلیش به شي هی، او د ملکیت دپاره به مونږ هیز ولګو. او د دوه قلمونو انګلیش به شي 2 pens. هی هیز 2 pens. او که چېرته مونږ وایو چې عمر روټۍ وخوړله نو دا مونږ سره دویم صورت دی. یعنی په دې کې مونږ سره دا کار په موجوده وخت کې مکمل شوی دی. نو عمر، او چې کله کار مکمل شوی وي نو بیا به مونږ هیز ولګو. نو دلته مونږ هیز ولګو. او ایټن د فود. عمر هیز ایټن د فود. او دلته مونږ د عمر سره هیز ځکه ولګو چې عمر مونږ سره یو سنګولر نیم دی. خو تاسو دلته دا یو خبره په یاد ساتئ چې کله مونږ سره په یو جمله کې کار مکمل شوی وي، یعنی چې کله مونږ هیز، هیب او هیډ سره ورب لګو نو بیا به مونږ د ورب دریم حالت لګو. لکه د هر یو ورب درې حالت وي، لکه go, went, gone. نو مونږ به همیشه دې سره د ورب دریم حالت لګو. لکه مونږ چې دلته کوم ایټن لګولی دی دا هم مونږ سره د ورب دریم حالت دی. ان شاء الله مخکې چې کوم کلاسونه دي نو تاسو به په هغې کې په دې باندې ډېر ښه پوه شئ. ښه بیا دی هیو. ښه هیو هم مونږ د ملکیت دپاره یوز کولی شو، او دا هم مونږ په هغه صورت کې یوز کولی شو چې کله مونږ سره یو کار په موجوده وخت کې مکمل شوی وي. خو په دې کې مونږ سره صرف دومره چینجز دي چې دا به مونږ د بدل سبجیکټ سره لګو. لکه دا به مونږ د آی سره لګو، د یو سره، د وی سره، د دې سره او د پلورل نیم سره. هغوی سره څلور کورونه دي. نو د هغوی انګلیش به شي دی. او که تاسو دلته وګورئ نو دلته خبره د ملکیت ده. نو مونږ به هیو ولګو. او د کورونو انګلیش به شي هاوسز. They have 4 houses. خبل اگزامپل دی. مونږ کور ته رسیدلی یو، یعنی زمونږ کار مکمل شوی دی. نو د مونږ انګلیش به شي وی، او د رسیدلو انګلیش به شي ریچډ. نو دلته مونږ د ورب دریم حالت لګو. We have reached the home. خزه به تاسو ته دلته یو اسانه ټریک وښایم، او هغه دا دی چې کله هم تاسو د هیز، هیب او هیډ سره ورب لګوئ نو بیا به تاسو د ورب دریم حالت لګوئ. یعنی همیشه به د هیو، هیز او هیډ سره د ورب دریم حالت لګي. ښه اوس خبره کوو د هیډ باره کې. ښه هیډ هم مونږ په دوه صورتونو کې یوز کولی شو. یعنی چې کله هم مونږ د تیر وخت د ملکیت باره کې خبره کوو نو بیا به مونږ هیډ یوز کوو. لکه مونږ وایو چې په تیر وخت کې ما سره گاډی و، یا ما سره موبایل و. یعنی چې کله هم مونږ د تیر وخت د ملکیت باره کې خبره کوو چې په تیر وخت کې ما سره دا څیز و نو بیا به مونږ په داسې صورت کې هیډ یوز کوو. او دویم صورت دا دی چې کله مونږ سره په تیر وخت کې یو کار مکمل شوی وي نو بیا هم مونږ هیډ یوز کولی شو، او هیډ مونږ د هر یو سبجیکټ سره لګولی شو. لکه اگزامپل دی،
مونږ سره درې ګاډي وو، یعنی په تیر وخت کې مونږ سره درې ګاډي وو او اوس مونږ سره نشته. او خبره د تیر وخت د ملکیت ده، نو مونږ به هډ ولګو. We had 3 cars. ما تاسو ته دا یو اگزامپل درکو. تاسو اوس کولی شئ چې په دې طریقې سره تاسو ښه ډېرې جملې جوړې کړئ. لکه I had 10 cars، ما سره 10 ګاډي وو. They had 20 cars، هغې سره 20 ګاډي وو. نو په دې طریقې سره تاسو هډ یوز کولی شئ. بل اگزامپل دی مونږ لامبلي وو، یعنی په تیر وخت کې مونږ لمبا کړې وه، نو د مونږ انګلیش به شي وي. او په تیر وخت کې کار مکمل شوی وو، نو مونږ به هډ ولګو او بیا به مونږ د ورب دریم حالت ولګو. نو ټیکن ا بات، وی هډ ټیکن ا بات. خو امید ساتم چې تاسو به د دې ځای پورې ډېر ښه پېښ شوي وي. بل سټیپ دی مونږ سره ډو ډز او ډیډ. نو که تاسو دلته وګورئ نو مونږ سره دلته په ډو او ډز کې داسې خاص چینجز نشته. صرف دومره چینجز دي چې ډو به مونږ د پلورل سبجیکټ سره لګو او د آی سره، او ډز به مونږ د هی شي ایټ او د سینګولر نیم سره لګو. خو اوس زو د اگزامپل طرف ته. چې کله هم مونږ داسې قسمه خبرې کوو چې هغه سکول ته ځي یا هغه سکول ته نه ځي، یا هغه کار کوي یا هغه کار نه کوي، یا مونږ وایو چې آیا هغه کار کوي، نو په داسې صورت کې به مونږ ډز یوز کوو. او دې سره چې کوم سبجیکټ راځي هغه د هی شي ایټ او سینګولر نیم. اگزامپل دی مونږ سره هغه انګلیش نه وایي، نو د هغه انګلیش به شي هی، او هی سره به مونږ ډز ولګو. او انګلیش نه وایي نو not speak English. He does not speak English. بل اگزامپل دی آیا هغه ته پیژني. نو چې کله سوالیه جمله وي نو بیا به مونږ ډز په شروع کې ولګو. نو does he know you. آیا هغه ته پیژني. اوس تاسو په دې طریقې سره ښه ډېرې جملې جوړولی شئ. لکه آیا هغه سکول ته ځي، does he go to school. آیا هغه کرکټ کوي، does he play cricket. یا آیا هغه روټۍ خوري، does he eat the food. نو په دې طریقې سره تاسو اوس خو په اسانه سره جملې جوړولی شئ. او که بیا هم تاسو ته لږ ډېر کنفیوژن وي نو تاسو هیڅ فکر مه کوئ، ځکه چې دا کنفیوژن بس تاسو پر روان کلاسز کې مکمل کلیر شي. اوس که تاسو ته صرف لږه ډېره پته لګي نو دا بس تاسو لپاره کافي وي. انشاءالله چې ستاسو په ذهن کې به لږ کنفیوژن هم نه پاتې کیږي. خو تاسو صرف دومره کوئ چې مونږ کوم کار کوو نو تاسو په هغې باندې پریکټس کوئ. باقي بس تاسو نه غلطي کیږي، خو غلطي هیڅ خبره نه ده، ځکه که چېرته تاسو غلطي ونه کړئ نو تاسو یو کار هم نشئ یادولی. بیا دی مونږ سره ډو. ډو او ډز بالکل مونږ په سیم سچویشن کې یوز کولی شو. یعنی د ډو او ډز بالکل مونږ سره یو معنی ده، خو ډز به مونږ د هی شي ایټ او سینګولر نیم سره یوز کوو. او د دې نه علاوه چې څومره هم سبجیکټ دي نو هغې سره به مونږ ډو لګو. یعنی آی یو وی دی او پلورل نیم سره به مونږ ډو لګو. لکه اگزامپل دی زه اوبه نسکم، نو د زه انګلیش به شي آی، او د آی سره به مونږ ډو ولګو. او اوبه نسکم نو not drink water. I do not drink water. دغه رنګې I do not eat food. زه روټۍ نه خورم. We do not play cricket. مونږ کرکټ نه کوو. نو په دې طریقې سره تاسو دا سنټینسز جوړولی شئ. بل اگزامپل دی آیا هغوی سکول ته ځي. نو لومبی به مونږ ډو ولګو. د هغوی انګلیش به شي دی، او سکول ته ځي نو go to school. They go to school. بیا دی ډیډ. او د ډیډ مطلب دی کول. خو ډیډ به مونږ د تیر وخت دپاره یوز کوو. او ډیډ مونږ د ټول سبجیکټو سره لګولی شو، یعنی دا مونږ د ټول سبجیکټو سره یوز کولی شو. لکه اگزامپل دی هغې ماته کال وکړو. یعنی که تاسو دلته وګورئ نو دلته مونږ سره د تیر وخت باره کې خبره شوې ده. She did not call me. هغې روټۍ نه ده خوړلې. She did not eat food. ما روټۍ نه ده خوړلې. I did not eat food. ته سکول ته نه یې تللی. You did not go to school. نو په دې طریقې سره تاسو د تیر وخت باره کې جملې جوړولی شئ. آخري اگزامپل دی آیا تا روټۍ خوړلې ده. Did you eat the food. آیا تا کرکټ کړی دی. Did you play cricket. آیا ته سکول ته تللی.
Did you go to school? په دې باندې زموږ لومبی کلاس ختم شو. ان شاء الله امید ساتم چې دې پورې به تاسو ډیر ښه پیښې وي. اوس زه د پریکټس طرف ته، یعنی اوس موږ دا ګورو چې په لومبی کلاس کې موږ څه زده کړل، یعنی موږ چې څومره کار وکړو چې په هغې باندې تاسو څومره پیښ وئ. زه تاسو ته دا کار در کوم، د دې جواب تاسو موږ ته په کمنټ کې هم راکولی شئ، او ان شاء الله موږ چې کوم د واتس اپ ګروپ جوړو تاسو دا په هغې کې هم شیر کولی شئ، او موږ به کوشش کوو چې تاسو دا کار په پراپر طریقې سره چیک کړو او تاسو ته د دې جواب درکړو، او موږ به تاسو کار ګورو چې موږ ته پته ولګي چې په لومبي کلاس باندې تاسو څومره پیښ وئ. لومبی سوال دی موږ سره، آیا ته انګلیش وایې؟ دویم نمبر دی هغه سکول ته ځي، او دریم نمبر دی مونږ غانا وایو. څلورم نمبر دی مونږ سره تا سره څو روپۍ دي، او پنځم نمبر دی مونږ سره آیا تاسو وهلی وم. نو زمونږ لومبی کلاس نن په دې باندې ختم شو. د بل کلاس د راتلو پورې مونږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.